انسان ډیرو کوچنیو کارونو، کوچنیو خبرو او کوچنیو ستونزو ته زړه خوري، په داسې حال کې چې رب ورته پوره ځواک ورکړی وي چې پرې برلاسې شي. رب پرې له خپله وسه زیات بار نه اچوي. رب ورته روغ صحت ورکړی وي، د فکر کولو او د کار کولو پوره ځواک یې ورکړی وي، خو بیا هم ناهیلې او ناامیده وي، خپلو کوچنیو ستونزو ته زړه خوري او هر وخت اندېښمن وي. خو ته رب نر زیږولی، ژوند دې درکړی، وخت او فرصت یې درکړی، روغ صحت یې درکړی، د ژوند کولو ټول نعمتونه او امکانات یې درکړي، خو که ته بیا هم خفه، ناهیلې او ناشکره یې، نو ستونزه یوازې ته یې، ستا لټي ده، ستا بېغوري او ناشکري ده. پاسه لومړی دې د ژوند اهداف وټاکه، په هغو چارو کې بدلون راوړه چې ستا نه خوښیږي، له هغه څه لاس واخله چې ستا ژوند د وخت خرابوي. منفي خلک، منفي خیالونه او منفي کړنې پرېږده. د یو عالم وینا ده چې انسان د خپل استعداد څخه یوازې 10 سلنه ګټه اخلي، 90 سلنه استعداد ځان سره هدیرې ته وړي. نو په خپل استعداد کار شروع کړه، نوي مهارتونه زده کړه، نوي او مثبت عادتونه خپل کړه، نوښتګر او مثبت فکر اوسه. بل عالم وایي چې غلی او ارامه سمندر هیڅ کله بیړۍ چلونکی ماهر او مسلکي نشي روزلی. نو له خپلو ستونزو هیڅ کله مه ویرېږه. څه فکر کوئ؟ تاسې چې کوم خلک بریالي او کامیابه لیدلي، همداسې کامیابه زیږېدلي؟ آیا دوی په خپلو چارو کې هیڅ ستونزې نه لري؟ آیا دوی بې له کومې ستونزې دې مقام ته رسېدلي؟ نه، داسې نه ده. دوی هم کورني مشکلات لرل، جعلي ملګري او رقیبان یې درلودل، په خپلو چارو کې ستونزې درلودې، د خلکو منفي خبرې ورپسې وي، په ژوند کې نورو ډول ډول ستونزو سره مخ کېدل، خو دوی له خپل هدف او مقام سره مینه درلوده، خپل ځان او خپل وخت ته یې ارزښت ورکړی و، ستونزو ته یې حل لارې موندلې، استقامت یې کړی او بالاخره دې مقام ته رسېدلي. د هدف لپاره خطر اخیستل ډیر فرصتونه رامنځته کوي. نو له خپلو ستونزو او خنډونو هیڅ کله مه ویرېږئ. په دې سره تاسو کلک روزل کیږئ، تاسو نور هم ماهره کیږئ. دا بالاخره تا ته د دنیا او آخرت نیکمرغي دربخي. ژوند هغسې وکړه لکه څنګه چې یې غواړې. نو همیشه خپلو ستونزو ته زړه مه خورئ، لویو فرصتونو او لویو ازموینو ته غاړه ورکړئ چې لوی نتایج او لوی لاسته راوړنې وویني. ژوند باید په تا لوبې ونه کړي، بلکې ته په ژوند لوبې وکړه، ځکه ته رب نر زیږولی.